دغه نه بل سوال دغه ده چې آیا کعبې ته کته عبادت دی او کنه او په دې کې څه فضیلت راغلی دی او کنه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده دی چې په صحیح حدیثونو کې دا خبره نه ده ثابت چې کعبې ته کته د عبادت دی یا د دې څه خاص فضیلت دی. لکه روایت دي چې راځي عائشہ رضی روایت دی چې النظر الى الكعبه عباده، وی کعبې ته کته د عبادت دی، خو دا حدیث سخت ضعیف دی او محدثینو ضعیف کړی سندن. دویمه روایت ته امام دیلمی راوړی دی په فردوس کې، ابو هريره روایت ته وی چې 15 خبرې 5 من العباده، 15 خبرې عبادت ته. قله الطعام، لک خوراک کول د عبادت ته. والقعود في المسجد، په جمعات کې کېناسته عبادت ته. ګوره کله کله د حدیث سند کمزوري د هغې دلته دا خبره کمزوري شي، نور کېدای شي چې دا خبرې په نورو صحیح حدیثونو کې ثابت دي. لکه دا نور حدیثونه ثابت دي چې جمعات کې کېناسته د عبادت ته. د شان لږ خوراک کول رسول هم په دې باندې دغه کړی دی نصیحت. والنظر الى الكعبه، او کعبې ته کته عبادت ته. والنظر في المصحف، او قرآن ته کته عبادت ته. والنظر الى وجه العالم، او د عالم مخ ته کته عبادت ته. نو دا 15 خبرې عبادت. خو دا حدیث هم سندن کمزور دی. نو د یو شي فضیلت یا هغې ته عبادت ویل دا پر رای او په اجتهاد سره نشي ثابتېدی چې څو پورې دلیل نه وي، او د رسول صلی الله علیه وسلم دلیل نشته. د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه دا خبره کړي چې کعبې ته کته د عبادت دی. په یو وخت کې ګوره دا عبادت جوړېدی شي چې کله انسان کعبې ته ګوري او سوچ پکې کوي چې دا زمونږ د رب کور دی او د الله سبحانه وتعالی تعظیم مخې ته کېږي، د الله هغه لویوالی. نو اوس دا نظر څه شو؟ اوس عبادت شو. ځکه چې شریعت نه خو دا خبره ثابته ده، قرآن حدیث کې دا ثابته ده چې سوچ کول د الله په عظمت کې، د الله په لویوالي کې، د الله په مخلوقاتو کې دا عبادت دی. نو که په دې اعتبار سره ورته ګوري نو بیا څه شو؟ بیا عبادت شو. والله اعلم.